بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله ځیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای د اوږد ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه یوه نوې طریقه ښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ په خپل داخلي ټولو سیم کارتونو کې MTN، اتوما، اتصالات، روشن، سلام، افغان بسیم چې هر سیم کارت تاسو لرئ په هغې کې تاسو کولی شئ وړیا انټرنیټ ترلاسه کړئ. دا چې څنګه کولی شو د وړیا انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. مخکې د دې نه چې تاسو ته زه طریقه وښیم، نو لومړی خپل ټلګرام ته لاړ شئ. ټلګرام کې زموږ ټلګرام چینل سرچ کړئ. دغه زموږ ټلګرام چینل دی، دغه در سره جاین کړئ، او هم دغه زموږ د ټلګرام ګروپ دی، دغه دواړه سره جاین کړئ او کلک یې کړئ، جاین یې کړئ. تاسو دلته کولی شئ هر ډول معلوماتو څخه ځان خبر کړئ. نجیب الله ځیرک په نوم ټلګرام چینل دی، دغه جاین کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. همدارنګه زموږ یوټیوب چینل ته هم لاړ شئ. زموږ یوټیوب چینل د نجیب الله ځیرک په نوم دی. دلته تاسو هم کولی شئ مختلف ډوله معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړئ. موږ هره ورځ هر اړخیز معلومات پورته کوو. کمپیوټر په بخش کې موږ مختلف ډوله ویډیوګانې پورته کړي دي او هم یې پورته کوو. همدارنګه دغه ویډیوګانې تاسو هم لیدلی شئ او دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ګیمینګ چینل دی. نو دوستانو، زه اوس د عملي کار په طرف چې څنګه موږ کولی شو فري انټرنیټ فعال کړو. نو د فري انټرنیټ لپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته ولیکئ اپنا VPN. دغه VPN به سرچ کړئ. دغه VPN دی، دا چې ما الریډي مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی دی. دا چې ما مخکې نه مخکې ډاونلوډ کړی دی او انسټال کړی مې دی، دغه VPN دی، له تاسو نه هیر نشي. او تاسو به لاړ شئ، دلته به انسټال یې کړي وي، انسټال باندې به کلیک وکړئ. ما چې الریډي انسټال کړی دی، نو زه ځم اوپن باندې کلیک کوم تر څو VPN څنګه شي، خلاص شي، او دغه به یس کړئ. ښه، نو دغه به په همدې شکل پرېږدئ او لاړ به شئ دلته او دغه چک به آن کړئ. د هغې وروسته به په دې بټن باندې کلیک کړئ. زه دغه اوس ټاپ کوم. لومړی به تاسو اټو سلیکټ ته لاړ شئ. اټو سلیکټ باندې به کلیک وکړئ. همدغه اول اپشن به انتخاب کړئ. دویم کې به تاسو لاړ شئ، دغه بخش به انتخاب کړئ AB یوګندا ایرټل، دغه به تاسو انتخاب کړئ. د هغې وروسته به تاسو بیا لاړ شئ. دا DNS به آن شوی نه وي. تاسو به دغه چک څنګه کوئ، دغه به په دې شکل وي. تاسو به یې آن کړئ، سیو به یې کړئ او د هغې وروسته به سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو کنیکشن به څنګه شي، سکسیسفل به شي. او دغه د تاسو ولیدل چې کنیکټډ سکسیسفلی. نو تاسو اوس دغه د انټرنیټ لاسرسی پیدا کړه. نو تاسو اوس کولی شئ په اسانۍ سره له دې انټرنیټ نه په وړیا ډول ګټه واخلئ. دغه دی، تاسو لیدلی شئ سپیډ، یوټیوب، فیسبوک او هر رقم ته سوشل میډیا چې تاسو استعمالوئ، د انټرنیټ په واسطه تاسو کولی شئ هغه څنګه کوئ، استفاده کوئ. نو زموږ د ټلګرام چینل، یوټیوب چینل لینکونه به د ویډیو په ډسکرپشن کې پراته وي. هغه در سره جاین کړئ، له ملګرو سره هم شریک کړئ. د ویډیو لیدلو مو مننه.